په پیل کې د خبرونو سرټکي د کابل امنیه قومندانۍ څخه د 410 تنو پولیسو فراغت، نورستان ولایت ته د لوړو زده کړو د وزیر سفر، او په امریکا کې د کورنۍ جګړې ویره. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1403 لمریز کال د لړم میاشتې 14مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیه قومنداني وایي چې د دې قومنداني د ښوونې او روزنې لوی مدیریت اړوند د حضرت حمزه رضی الله عنه د نظامی معسکر څخه 410 تنه پولیس فارغ سول. د یادې قومندانۍ په وینا فارغ شوو منصوبینو له جملې څخه 30 تنه افسران، 114 تنه ساتمنان او 260 تنه ساتونکي دي چې د شپږو اونیو په جریان کې د قرآن کریم د ترجمې له خلکو سره د مسلکي چلند، جامع نظام، چک پاینټ اصول، پولیسو عملیاتو او نورو اړینو برخو کې د اړتیا وړ نظري، عملي او مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله شمی وویل چې شیخ ندا محمد ندیم دا ځل د خپل ولایتي سفرونو په ترڅ کې د یوې برخې په توګه د نورستان ولایت څخه لیدنه کړې ده. د شمی په وینا د لوړو زده کړو وزیر وویل چې دا نظام د ډیرو قربانیو په نتیجه کې رامنځته شوی او ټول باید د دې نظام د ساتلو او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. شیخ ندا محمد ندیم ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت به د نورستان د لوړو زده کړو انسټیټیوټ د ودانیو، محصلینو، اداري کارکوونکو او نورو برخو د پیاوړتیا لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په یو بل خبر کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د دې وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د بدخشان ولایت له کلتورپالو، لیکوالانو، شاعرانو او د مالي ژبو له استازو سره په یوه ناسته کې ګډون کړی. په دې ناسته کې د هنر او کلتور مرستیال ویلي چې له دې راټولېدنې موخه د مالي ژبو د استازو، لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. ورته مهال د بدخشان ولایت کلتورپالو، لیکوالانو، شاعرانو او د مالي ژبو استازو خپلې ستونزې د اطلاعات او کلتور وزارت له مرستیال سره شریکې کړي چې نوموړي ورته د حل ډاډ ورکړی. مننه چې راسره یاست. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع وایي د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ لخوا د ګزمې سیار موټر سایکل 100 کسیزه ډله جوړه سوې او په فعالیت پیل کړی دی. د هغه په وینا دغه ډله چې په پوځي وسایلو سمباله ده د هیوادوالو د خوندیتوب او د جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه کار کوي. او په پای کې د بهر څخه CNN د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ملي ګارد په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته د احتمالي ناکراریو د مخنیوي لپاره په بشپړ ډول ټینګار شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې د واشنګټن او اورېګون ایالتونو په هغو ایالتونو کې دي چې امریکا ملي ګارد په اورېګون کې لږ تر لږه د رای اچونې په 3 مرکزونو کې له لاسوهنې سره مخ شوي دي. قدرمنو لیدونکو مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. د نورو بیلابیلو فکري، فرهنګي او ټولنیزو خپرونو لپاره زموږ سوشیل میډیا تعقیب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.